ته چې ربي لا یزال صحت او ترندستیا ورکړې ده، دا یو عظیم احسان ورباندې کړی دی. دا یو ډېر عظیم احسان دی، خو انسانان د دې څخه غافله دي او په دې نقصان کې واقع دي. ابن عباس رضی الله عنه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل: نعمتان مغبون، دوه داسې نعمتونه دي چې ډېر خلک د هغه نه په نقصان کې دي، د هغه نه غافله دي. الصحه، یو صحت دی، انسان لره الله رب العزال صحت ورکړی دی، بدن باندې جوړ دی، دا یو عظیم نعمت دی. والفراغ بالفراغت، انسان چې کله سخت بیمار شي، مریض شي، بیا دته دغه عظیم نعمت معلومیږي، هغه وخت بیا درک ورته لګیږي صحت دومره عظیم نعمت دی. او دا شان انسان چې کله په مشکلاتو مصایبو کې واقع سي، نو هغه وخت دته بیا د فراغت درک لګیږي چې روغتیا او فراغت څومره غټ نعمتونه دي. زه څومره فارغ وم کله چې انسان په ډېرو زیاتو مصروفیاتو کې واقع سي، بیا د فراغت نعمت ته تمام تر څو چې انسان مریض شوی نه وي، انسان مصروفه شوی، بوخت شوی نه وي، دا دوه نعمته انسان ته دا یو عظیم نعمتونه دي چې رب العزال و انسان ته ورکړي، خو انسان د دې نه فایده نه اخلي. فایده داسې پکار ده چې په صحت کې عبادت ډېر وشي، فراغت کې عبادت ډېر وشي. انسان زیات مریض یو پر کټ پرېوځي، بیا به وایي ها کاش جوړ وای، ما به داسې عبادت کړی وای. انسان زیات مصروفه سي، وایي بس کاش یو څه فارغه وای، ما به عبادت کړی وای. اوس چې په صحت او عافیت کې دی، د دغه صحت او عافیت څخه، دغه فراغت څخه دی فایده نه اخلي، یعنی عبادت نه کوي، ځان نه مصروفه کوي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم عجیب وصیت کوي: یا عباس یا عم النبی صلی الله علیه وسلم، ای عباسه اکثر من الدعاء بالعافیه، ډیره دعا دا کوه چې الله تا ته صحت عافیت نصیب کړي، په دې کې ډېر زیات عبادت کوه. ترمذي شریف کې روایت داسې نقل شوی، نبی صلی الله علیه وسلم ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته وایي: سلوا الله العافیه، د الله رب العزال څخه ډېر سوالونه د عافیت کوه چې الله عافیت درته نصیب. او بل ځای بیا ورته وایي چې ای عباسه یا عم رسول الله سلوا الله العافیه، د رب العزال څخه د عافیت ډېر زیات سوال کوه، فی الدنیا والآخره، تا ته په دنیا او آخرت کې عافیت نصیب کړي. ګورئ دې عافیت لره ډېر لوړ مقام دی چې انسان په صحت او عافیت کې وي، نو دی په دا وخت عبادت کوي، دا وخت کې ذکر اذکار کوي، دا وخت د دې امور سره مشغوله وي، دا وخت د ثواب انتهایی ډېر زیات دی.